له پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو پر پرېکړه ډاکټر محمد اشرف غني او عمران خان سختې نیوکې. په سلامونه مو هرکلی کوم د اف جی نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته په سر کېدونه کوم ملګرو. که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره اف جی نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني او د پاکستان پخوانی لومړی وزیر عمران خان د غیر قانوني بهرنیانو او په ځانګړې توګه د افغان کډوالو د ستنولو په اړه د پاکستان چهارسمبلي حکومت د تګلارې په اړه له زندانه ځانګړې ویناپاڼه کې نیوکې کړې دي. نوموړي ویلي په زوره د افغان کډوال ایستل به د دواړو هیوادونو ترمنځ اوږدمهاله اړیکو کې درز پیدا کړي. د شمیرو له مخې شاوخوا 450,000 افغان کډوال له پاکستان نه بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شوي چې ځینې د پاکستان پولیسو او امنیتي کسانو له ناوړه چلند او ځورونې سر ټکوي. عمران خان ویل افغانستان زموږ ورور اسلامي هیواد او ګاونډی دی. دواړو هیوادونو خلک له پیړیو راهیسې د ورورګلوۍ اړیکې لري. د تحریک انصاف بنسټ ایښودونکي مشر زیاته کړې پاکستان 40 کاله د افغان کډوالو خدمت کړی دی. د کلونو میلمه پالنه یوازې د خرابې ستونزې له امله له منځه ځي. د اف جی نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو مهمو خبرونو لپاره در سره اف جی نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا خیر چارې، د الله په امان.